داسې دوستان عزیز خرو د جوش د ولولې د بیداري اظهار د وکړ راڅه اوس له غونډې ماقام وکړو ما قربان کې داسې سپینګیري او د خیر او د جذبې نه دا ټول کمال د حسین دی ورونو شو کانت د عباس روزه ته د حسین په مینې راناوځي کوم غد د سپینګیري نه پاتې کیږي حبیب باندې د ژاړې ورنه جوړي ختم شو مجلس دوستانو خوش قسمت ہے دی کال 11 کے پرساد پیش کا ہدیے کے نعرہ پیش کا پلا جذبات پیش کا بیا کال تقوی خبر چوک جمدی و چوک نو رتا سوچ لہوں دے جاڑا ہو لوگ کے نظرانہ پیش دا علی ولی اللہ دیخنی نن نہ ہونا دیکھا اندی علی ولی اللہ دیخنی امدا اثارو صد حسین خر و گلدستا پا معراج باندې روانه وه د علی ولی الله د اندی کلمه د دې جمله امدا دیخنی واتا ما ملامت نه کې ادب تک یو سره واره خو سترګه د وچا پاتې نشي پہلے تو مجھے ایمان دے کام سے مجلس تب حسین مور بیارا گلی ہوئی اور بیلانا دے رگلی اسے ایولاس کی دی دسمال نہیں والے ہوئی اللہ اکباری ہے اور بلاس نبی وڑا واندے ایوادرے کلنا ورمن نہیں والی ہوئی آئے آئے یہ شرم دا حسین ماتام کیسے شرم دی ورنو یہ دلمی نے سرویا یا حسین قربان حسین رتا دا فریادوناو کا نجاڑاو کا دا حسین مور در نوچ دسمالیوں نسیگا نند چاما تام کو ان کے دی رتا دا عباس روزینا دا آگ چاک کابر تا دا بوزوں مملمت نکی ادب تکی سرے وارا آگے رانگے خرابیتا دا یوسم خاورو باندی و مظلوم جنازہ یقیر اللہ اکبر یہ ایوہ وڑا وانگے بی بی لے نن جاڑا نا پکارار شوی لے نن سلگیو نا پکارار شوی لے پا آرام شوی لے اللہ اکبر یہ ایسا حلقہ چولی ٹولی بی بیانے ورطا ناستی رہی اور سارتا یو کمزور ہے بیمار ورورم ناستے صدورتا ہی وید ماد شام در سفر مرگری خوری یزال خسترگی وچا دے گیا دما شیرین خوری دتا خورو مخبر و سر دما زخمون دارد من پویر شد تکلیف من پویر شد خوری خبری ہو گیا اللہ اکبر اس تولی بی بیانی ورور مشرومان ناستی شوک دا ساروری شوک دا مخوری آئے آئے رتا دی خرابی ماتام تا دا بوزوں گا کہ قسمت دوی تو مر سر مخ ہوا ہے تو مر سر سار ہوا ہے تولی بی بیانی دا جاری دا جملہ بواری کہ قسمت دوی خروب فریادو کا کذر دا غفی لاری اس تولی بی بیانی جاری دے تول مشومان جاری دلو امام سجادون سلگی کولی خو ایوا ورمن دسی دی صدا دا دیر مخوری غادر دیر مخوری غادر دیر جاری غادر دیر کوکی ہوئی امامی سوی اندر تچوک دی غادر حسین ستری خور ہوئی آئے آئے تولی بی بیانی دا جاری خود حسین خور دا مدیر ماتام عادات نیشتا صرف دوا ٹکی کویشو دا حسین خور دا دیرہ جاری اس زین والعابدین مولا دا ورطایی ترولی نو دا جان خود طول وی جاری دا طول بی بیانی ترولی تاس پی آتی تا دورا دا مخوے
تروري طويلة دور الجاري وين صبرناك وسعين صابرة خوري تروري ننويل بي صابرة شوي وابوري داتك إيسا أولياء بيبين ورطيئي زويا زد جارم زكا ماذا دي تبي وريري وخبرة بيان قربان حسين تروري خبره د پیاد شو خبره د پیاد شو اور د سوي ټکه خوراکا صد علي لوري سيدولي د جمله وراکا ورته د بيبي یې د ما سجاده زویا دوی ورې د مخ کې د تا اندا خور راغه د ما وېږي کې چې نه ماته ملال سترګي او چاپی کړلې زخمي لسونه وخایلو ماته ویلو تروري چې تا به د ما وړل لسونه خلاص وکړه او یا حسین د ما شیرینې تروري د ما غمجنې تروري چې تا به زه خپل خور صغرا ته لاړه شم که لاره به نه خپل کور ته به لاړه شم که لاره نه کړو زویه ژاړم به په دې ما ځواب نه شو ورکولی د دې اندي خرابۍ کې کابر جوړ نه الله اکبر اخیری ته کې اوره بس ذاکر دپاره چې کله یې غساله راوغوښته نو غساله ته زه د نه پوهېږم د علي لوڼو تاسو د وړې بلبلې بادام څرنګې وسپارل الله اکبر وړه بیبي ورته سپارلي وو هېڅ غساله څنګه کېناسته نو د حسین د بلبلې ګریوانه ته یې لاسونه واچول اچانک کوکو باندې په ژړا شوله مخ د وایي سر د وایي هېڅ د علي لور ورته نزګیره شوه غساله ته ویلې ژاړې نو تا خو نه دي لیدلي که ته دا پلار نه څنګه بېله شوې دی هی هی نه شوې بوی تا خو نه دي لیدلي څه دا څو څو ځالې د اوښو الله اکبر تا خو نه دي لیدلي دا خرابۍ کې په خاوره څنګه ناست ویلې ورته ژاړې هېڅ غساله د ورته یی ورمنې که ته مشره بیبي وې زه تا نه دوې پوښتنې کوم وګورې دا ټکی د دوې پوښتنې درنه کوم وی ویې څه پوښتنه کې وی ورمنې اول ورته دا ووایه څه د دې وړې بیبي داسې څه بیماري وه ویلې څه چال ورته دې یی بیبي ما ته بیماري په دې وښایه د دې بادام باندې خو ټول شنه ده